در پسپیڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانم زلیفا کاکړ د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو په وینا د نغلو د لمریز برېښنا پروژه چې 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دوی په خبره چې له دې چارې سره په کابل او جلال آباد کې 10,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. همدارنګه د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د دغه پروژې پرانیست غونډه کې ویلي چې د اوبو مدیریت د انرژي تولیدات او واردول د سرپرست حکومت مهم لومړیتوبونه دي او کار به ورته کوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شتون لري او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 0 میګاواټو ته لوړه شي. د یادونې وړ ده چې دا پروژه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د وزارت تر څارنې لاندې د یوې خصوصي کمپنۍ په 8 میلیونه ډالره پانګونې پلې شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 11 میلیونو ډالرو په ارزښت 16 میلیونه کیلوګرامه تازه میوه بهرني هیوادونو ته صادره کړې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې میوو کې تر ډیره انګور، زردالو، مڼې، انځر، آلو او توتان نور هیوادونو ته صادر شوي دي. یو شمېر سوداګر وایي له هیواد څخه بیرون د تازه میوو د صادرولو زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې په بهر کې بدیل بازارونه پیدا شي. له بل لوري د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال کې د تازه میوو په حاصلاتو کې له 15 څخه تر 20 سلنې زیاتوالی راغلی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې پرون یې د 15 اوکرایني سرتیرو خوشي کېدو په بدل کې خپل همدومره شمېر سرتیري د اوکراین څخه ترلاسه کړي دي. په اعلامیه کې پرته له دې چې د جنگي بندیانو د تبادلې په هکله نور معلومات ورکړل شي، یوازې همدومره ویل شوي چې د جنگي اسیرانو د تبادلې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوی. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د خبرو اترو له کبله 15 روسي سرتیري د کیف تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته ستانه شوي دي. د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر اعلان وکړ چې د لبنان څخه یو بې پیلوټ الوتکې د تل ابیب په شمال کې په قیصریه کې د بنیامین نتنیاهو استوګنځای په نښه کړ. د دغه دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې نتنیاهو او میرمن یې د برید پر مهال په کور کې نه وه او په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي سختې نیوکې کړې. هغه ویلي د یحیی سنوار د مړینې د هرکلي په نه ویلو او په دې اړه چوپ پاتې کېدلو په غبرګون کې هغه د اسرایلو ضد او یهودیت ضد سخت پروګرامونه په رهبري کولو تورن کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په استانبول کې د حماس د شورا له مشر محمد اسماعیل درویش او د دغې ډلې د سیاسي دفتر له غړو سره په کتنه کې د یحیی سنوار په مړینه خواشیني څرګنده کړه. په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند د موافقې او د یرغمل شویو بندیانو د تبادلې لپاره د خبرو اترو د وروستي دریځ په اړه خبرې وشوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیواد به په غزه کې د بشپړ ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې د جلبولو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو لارو څخه کار واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اکتوبر په 18 په مسکو کې د بریکس د غړو هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې وویل د منځني ختیځ د کړکېچ د حل اصلي لاره د فلسطیني دولت جوړول دي. پوتین د عرب نیوز خبریال ته په ځواب کې وویل فلسطینیان نه باید په هیڅ پل مخ خپلې ځمکې پرېږدي. د یوه فلسطیني دولت جوړول د دې کړکېچ د پای ته رسولو اساسي حل لاره ده. د روسیې ولسمشر دا هم ویلي چې د بریکس په سرمشریزه کې به د غزې جګړې او د فلسطیني دولت پر جوړولو خبرې وشي. ټاکل شوې د بریکس سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.